ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 18 اف وینډوز 10 ها اتلسم نمبر 10 چې زموږ تاسو په وینډوز 10 کې نن څه زده کوو سرچ زده کوو سرچ څه مطلب پلټنه کول ها سرچ از یوزډ ټو فایند ا فایلز پروګرامز ایټسټرا د دې په تور ته مطلب کول شي یو فایل پیدا کړي یو پروګرام پیدا کړي او د نور نو شان سیدا څه قسم لکه سرچینګ کې فرض کله کله د دې باندې څه کوم کلیک کوم اوس ماته لکه ډایرکټ بسره شل ته ما سره وینډوز بر سره کنه سرچ د ویب ان د وینډوز ته هم ویب باندې کول شي هم په وینډوز کې کول شي خو سره کله هم تاسو نت نشته ویب باندې بسر چنګ نه کیږي خالق ازما څه پکاره وته چې لکه ما سره یو فایل دی دلته لکه یو فولډر جوړم ښه ګوري نامه مې څه جوړ کړو اے صحیح شو الکه یو فایل مې جوړ کړل دا ګوري نیو ته څه کله یو داسې فایل جوړ کړ سره مثلا لکه ټیکست فایل جوړ کړ فار ایگزامپل ډبل اے صحیح شو ما سره مطلب هم فایل راغی هم فولډر راغی لکه اوس بدله کسم پیدا کو فرض کدا ورک شول نه امکان لري مطلب د نور شي وینډوز کو په زرهاو فایلونه وي ښه نو په دې کلیک وکړه کا اوس ماته چې مطلب سرچ کا تاسو په کار دی الکه زه تم چې مانه یو فایل ورک دی اے ده نامه چې ما سره اے نامه ده دا مال څه کله فائدہ کا اوس ګورو ته صبر وکړه چې مکمل څه کې درته پیدا کی ګوره اوس ماته لکه سوې چې دې په نوم کې چې کومه ما سره ایشته لکانو ایکسس پینج دې کوم سره دا اوس ما سره فایل سره مې لکانو فولډر د لکانو دا چې ما سره کانو جی پی جی فایل دی مطلب تصویر دی دا چې ما سره کانو ټیکست ډاکومنت د لکانو دا پروتو د لکه ګور لاندې ور پس راځه یعنی ماته څو کله لکانو مختلف قسمه مطلب امغه چې کوم ای مطلب ولري په خپل نوم کې آی ټکل ماته پیدا کړل تا اوس ګوري زما فایل دا کلیک کړی باندې ډبل ای ولا فرض کړه ما په کار دی نو ډایرکټ مانه څه کړه راو پني کړه تا ها بعض وخت لکه داسې کیږي فار ایگزامپل ته لکه نوم پته نه درځي څه قسم لکه وتم چې لکه ما سره فولډر دا ګور زره رینیم کوم خام نوم بدل کوړه چې لکه احمد نامه ښه یا به وسان نوم ودور کو خان صحیح شو اوس ګوره ما سره فولډر شته دی نامه چې دا خان نامه دا خو زه لکه سرچینګ کوټه سویم تم داس دومره پویګم چې لکه ولنه نوم چې ما سره کېده فار ایگزامپل بل مل نه راځي لکانو سره شو کومرته کوېشن مارک الکه دومره پویګم چې بیا ای ان راغلی زه نور نه پویګم ډایرکټ ما تاسو راغله لکانو پاس ویل لکانو مای سر سټاپ او کدا څه مطلب ته وځي چې دا قسم لکه ما په کار ده مطلب کې بری شروع اوس ګوره څنګه شما سره راغله خان ما سره ډایرکټ راغی کنه سیدا یعنی دا یو کوېشن مارک څه مطلب شو مال لکه نور هیر دی نه پویګم ور باندې دومره پویګم چې بچی باندې شروع ده کې باندې شروع ده نور نه پویګم یا لکه ما تاسو ولګو فرض کله کا وتم چې لکه خان دا قسمو ا خو بیا ما ته مطلب اخرنی حرف ما ته یاد نه ډایرکټ څنګه شما سره څه پیدا کړل دا معنی مطلب پیدا کړی دا نو دا کوېشن مارک چې کوم نه مطلب بعض اوقات ډیر مهم رول پلی کوي ښا مطلب یو حرف در نه یې څوکا کوېشن مارک ورته مخکې کا وته دومره راته یاد نور نه پویګم په یا لکه داسې کیږي فرض کله کا دا خان په چی باندې شروع ده لکه دا فار ایگزامپل په کې باندې شروع ده لکه داس نه شو کومه ورته مله کانو کې سټریک نور نه پویګم کې باندې شروع ده نو څنګه شما سره ډایرکټ سره غلطه خانه ماته څه کړ ډایرکټ پیدا کرا تا ان دې په تور څه کې مطلب پیدا کوي لکه چې یو نوم دی لکه یو فولډر د چی باندې شروع ده کې باندې شروع ده نو څه باندې څه لکه کې سټریک ستورای صحیح شو د سټریک ډیر مهم کارونه کوي ښه ډیر ځات اهمیت لري یا لکه دا څورته وایي اوس ګوره دغه فایل د مثلا فار ایگزامپل سلامونه ده خان نامه ده سیدا په چی باندې ختم دی په ان باندې ختم دی نو زلکه څوک دلته سرچ کوته چې لکه داسې دی وته چې لکه سټریک ان ان باندې مطلب څنګه ختم دی دا مله څه لکه پیدا کو ګور د اسما سره مطلب څنګه شو ډایرکټ را پیدا کړه نورم پیدا کوي درته نادان فار ایگزامپل اوس ګوره ان دا په کې شیر ما سره نیوز ان دا په کې سره مطلب صحیح شو ښه دا لکه څه کوم ختمو دا څورته ملکانه وته کې باندې شروع دی کې سټریک ان او ان باندې ختم دی نو ماره څنګه مطلب دا را پیدا کوس ګور ځای ماته را پیدا کړ سیدا کې باندې شروع دی مطلب ګوره د ما کوم مطلب په دې شکل باندې راوړ یا وته چې لکه کې سټریک دا سیده نو ډایرکټ څنګه کومه تل فایل پیدا کړ یا ډایرکټ نامه نه وشته کوي وته ملکه خان نامه ده ماره څنګه را پیدا کړ ډایرکټ څه کړ ماته را فائدہ یې کړته سیدا یا لکه بعض اوقات څه کیږي ته کوئی څه مطلب څه کومه مشخص پروګرامونه مطلب پیدا کړ د مشخص پروګرامونو فایلونه لکه زما په کار دي خو زه ولې پروګرامونه پیدا کوم ښه الکه ته نشو کوم لکه یو پروګرام دی دا سنامه ده لکه سنامه ده winword.exe لکه سره پرېس پر کو پروګرامونو لپاره ښه ډایرکټ څنګه شما سره کانو کلیک کړئ باندې دا اوس ماته لکه څه وایي چې winword دی خو دا کوم ځای کې استفاده کیږي په رن کې استفاده کیږي چیرته رن نم تاسو کوم مطلب دغه استفاده کول ته نشته کو چې لکه winword نوښته کو خاص چې لکه winword او انټر کړه ما سره اوپن کیږي کنه نو زه مطلب څه کوم ته سرچینګ کوم لګیام یو پروګرام څه کوم لکه پیدا کوم په دې باندې کلیک وکړه څنګه شو ما سره اوپن کړی شو خالقه ورته چې تاسو چلو کا ما ته مطلب ایکسل پیدا کا ایکسل څنګه شو ما سره لکه ایکسل مې نوښته ډایرکټ ما سره ایکسل راکای یا پر ایگزامپل چې لکه پاور پوینټ مې پکار دی سو کایلتا پاور پی ان ټی نوښته ورته ما سره څنګه کو ډایرکټ پاور پوینټ را اوپن کړه تا یا لکه ایکسس ته پکار دی نوښته کوم لکه چې ام اس ایکسس
څنګه شو اوس ما سره ډایرکټ اوپن ک الکه رن می پکار دی نو څو کله څه نوښته کا رن نوښته کا تاسو به ډایرکټ څنګه شل کنو رن به سره راوړي سیدا یا لکه ته چې سی ام ډي می پکار دی ام اس دا سی ام ډي نوښته کا ورته ډایرکټ بس نشي کمن فرام به سره راوړي سیدا ها دلته راځو څو خبرې نورې زده کوو ډېرې مهمې دي د پروګرامونو مطلب اوس موږ تاسو غواړئ د مشخص پروګرامونو فایلونه پیدا کړو څه قسمه لکه ګورل ته اوس ما سره د سره اخر کله څه راغلی دي ټیکسټ راغلی کنه ټیکسټ مطلب چې کوم ماته دا نوٹ پډ فایل دی ښه زره کیبل فایل تل لیکم خاص څه لکه ورته چې پر ایگزامپل ایکس سیریز ګوره د سره اخر کې سره راغلی کنه ایکس ال ایکس راغی ما سره سیدا الکه یو بل مې پکار دی سیدا سمې پکار دی او تم چې لکه سو کا ماته دا مايکروسافټ ورډ والا راوړل کلیک کړي باندې اوس ماته چې ډي او سی ایکس راغی سیدا دا ټول ماته چې کنه ایکسټنشن نه دی خو فولډر به دا مطلب نه لري سیدا مگر فایل نه لري بعض فولډرونو کې مطلب شاله لکه زپ سیدا زنجیر والا زره کا څه کوم تکلیف کوم لگا کلیک کړي باندې هي ورته سو کله کا سټریک ډاٹ څه مې لکه کار دی ډي او سی ایکس ما ته مکمل د ورډ فایل نه څه کرا پیدا کوس ګوره دومره پهله مر څه پیدا کړل دا ګوره زخ زیاتی ښه کوم مطلب ته غوړې ته کې پیدا کې سیدا ډاکومېنټ کې مطلب ماته کوم دی دا بیسټ میچ دی مطلب سیدا خلک داس مې پکار نو ډي او سی دا مې پکار سره کاند دا ګوره مطلب ماته داسې پیدا کوي سیدا ها الکه ایکسل فایل مې پکار شو سو کله ایکس ال اس ایکس ورته نوښته کنه څنګه به ماته به ډایرکټ درو اوپن کی سیدا ځکه اخر کې وسره سره غلي دي ایکس ال اس راغلی سیدا الکه پاور پوینټ نه پکار شو نوښته کا پی پی टी एक्स नوښته کا ورته نو پاور پوینټ مې درته اوپن کړل کوس ګوره ما سره شي لکه لیسن 1 پلان کې سیدا اخر کې سره غلي دي پی پی टी एक्स دا دې ایکسټنشن دی ها الکه ډیټابیس مې پکار دی डी बी صحیح شو डी बी مور څه کوته نوښته کا څنګه شو ما سره را اوپن کې یا مطلب څه چې ام डी बी مې لکه پکار دی ام डी बी مايکروسافټ ایکسس ډیټابیس مې لکه پکار دی څه ماته اوپن کا ها یو یې لکه داس مې پکار دی سټریک ډاټ سټیک آل فایلز را اوپن کا ټول فایل را اوپن کا انټر کړه اوس ګوره دغه ولک صبر کې ښه اوس ما سره ته څه کوي سرچینګ کوي لکه سوې کوم لکه غواړي ولته ته مشخص کړه موست ریسنټ مطلب ما کوم موجوده وخت څه کړی اوپن کړی دی ګوره ها تاسو ګوره پاس څنګه شو ما سره سرچینګ راوړل اوس ګوره ډایرکټ ما څه کړه اوپن کړه سیدا یلته مطلب څه کوي سرچینګ کوي سیدا ها دا مطلب هغه شان چې ما څه کړی اوس را اوپن کړی مې دي سیدا ها الکه آل زی پکاري کوی چې مطلب صرف ډاکومېنټ مې پکاري څه مل سره راوړه ډاکومېنټ راته راوړه او کوی چې نه فولډر راته راوړه فولډر به راوړي او کوی داس نه ولکه اپلیکیشن مې پکار دی مله څه اپلیکیشن راوړه ګوره دا موږ تاسو مطلب اوپن کړی دی ښا یا لکه دا سوې سیټینګ مې لکه پکار شو څنګه مله ډایرکټ سیټینګ راوړه یا پر ایگزامپل چې لکه فوټو مې پکار دی ویډیو مې پکار څه کول ته دلته ولا مشخص کولای شي سیدا تقریبا 450 ځنی معلومات راوړل ښا سی آل باندې کړو ټول برته سرچ کی ښا دا که سم لکه زما پکار نه څنګه شه بیک لاټ اور پسې ښا دا لکه څه کوم کلوز کوم دي نه ښا یا به خزه کوم له 3 پسې کلیک کړئ باندې سرچ راځم ور پسې بیا ها دا سره کوي شو کومه اوس ګوري ورته دا سره کومه یو شکل ښه سټریک ډاټ ام پی 3 لکه هغه ما تراوړه سره تراوړه د اډیوګان را تراوړه لکه سټریک ډاټ ای وی آی لکه ویډیوګان مې پکار دي سو کومه لکه ویډیوګان را تراوړه ای وی آی به تر زیدا یا مطلب تنور ام پی 4 واړ ام پی 3 واړ څه کله ورته اټکوي ها یو خبره بره لکه ډیره مې خبردار چې بعضو کو داسې کیږي لکه ها دې پر ایگزامپل ما څوک لکه یو نوم ورته ورکړ دا مې څه کړ نیم کلکه نوم ورکړ لکه سمره شل سلام ورته ورکړ 20 نو لکه تاسو کوم ځکه کلیک کوم او تم چې لکه یو نامه دا ایکوال ټو 20 شلم نمبر ماته څه کرا پیدا ګوره څنګه شو ډایرکټ ماته دراوړ ځکه په دې 2014 کې شل ماته راشته کنه او پبلشر کې ماته شل شری بعد او کله داسې کیږي نو دای چې لکه څوک مساوي څونه لکه شل سره چې مساوي را پیدا کا سره شکه ورته ایکوال ټو 20 الکه داسې پکار شولې ګریډر دین مطلب د شلو نه چې زیات یو دم چې لکه لس نه زیات و اشاره ته پیدا کوس ګوره ټول څنګه ماته را پیدا کړل ګوره 16 15 پلان کې سیدا دې څه مطلب شو لیست دې څه مطلب شو کم چې وو شيخه د دې ځکه موږ تاسو لوستري دي لیست دې مطلب د لس نه چې کم و اشاره ته پیدا کا ګوره لیست 10 خلاص لکه پکار شولې و دم چې لکه ناٹ ایکوال ټو 4 سره لکه ګوره مساوي نه وي څو سره شلو سره مساوي نه را پیدا کا ناٹ ایکوال ټو یا دا سره لکه پکار شي مساوي او لوی وي ګریډر دین اور ایکوال دي څو سره لکه شلو سره یا وسره مساوي وي یا څنګه وي لوی وي یا دا سره لکه پکار شي لیس دین اور ایکوال دي څو سره لکه شلو سره دلته کومه مطلب ډایرکټ دا راوړل راته د چې اوس ماته مطلب مختلف قسمه اپریټر تاسو کوي دلته استفاده کوي خلک دا څه پکار شوی نو شم لکه چې سایز صحیح شو سایز مطلب تم چر پر ایگزامپل څومره وسی شل ام بي دا ماته را پیدا کا اوس ګوره ماته پیدا نه کړخه سیدا ځکه اوس مطلب سایز نه سپورټ وي کدا سم نه شکل سایز ډبل ډاټ لکه څومره وتم چې لکه ګریډر دین څونه لکه شل کی بي نه
دا ماته را پیدا کا اوس ګوره ماته اوس نه پیدا کوي ځکه دا سپورټ ونه خستو صحیح ده دلته تاسو مطلب څه کوي ورته مختلف قسمه هغه فایل مطلب تاسو ورته ورکوي ډایرکټ څه کې سره اوپنوي دا چې ما سره کانو دا قسم مطلب غواړي دې قسم وسله کا هم غواړي په دې شکل ماته دا ما سره سیټینګ دی ښا دې شکل باندې مطلب وسه یا پر ایگزامپل دا قسم غواړي صحیح ده دا چې ما سره مطلب دې مختلف قسم حالتونه دي ښا خو تاسو مست کوي دې شکل باندې صحیح دی ښا سرچینګ تاسو کوي مطلب دا قسم چې را دلته ټایپ کوم ته چې را سمې پکار دي کنټرول پینل ملګه پکار دي دلته څه کا ټایپ کا کنټرول پینل ډایرکټ څنګه شو ما سره را اوپن کړل شو نو دې سرچینګ په تور تاسو کولای شئ مختلف قسمه پروګرامونه مختلف قسمه فایل نسته کېغه چالان کې یا پیدا کوي خارن او سر څه فرق لري سره ګوري ورته رن کې عموما تاسو هغه شنو اوپن کوو چې هغه انسټال شي وي چې ما سره انسټال شي وي او جنرال رن د پروګرامونو چالان کول لپاره استعمالوم تاسو سره مګر سرچ کې به دواړه کارونه کولای شي هم پکې فایل سرچ کولای شي هم پکې پروګرام سرچ کولای شي رن سره لپاره استفاده شل کانو انسټال شي پروګرامونو لپاره ورنکاره خلوخه په دې کوم فایلوم تاسو اوپن کولای شي خدا په سختي وپنيږي بیا نو د لپاره څه کو سرچ نوم تاسو کار خلو چې مطلب څه کو په اسانۍ سره هم پروګرام را اوپن کو هم فایل اوپن کو رن کې کې دلی شي سره خو دې کې انسټال شي پروګرامونه څه کو موږ تاسو هغه اوپن کو ور باندې خارا نور پس مطلب څه کو ویب لپاره لکه څنګه کار کوته چې لکه زم تاسو یو سایت پکار دی کوم سایت لکه www. کوم سایت لکه وړل ته ټایپ کا کوم ته مطلب پورته تم چیرې facebook.com ماته راوړه څه شي facebook.com دا ماته څه کله راوړه انټر کا تاسو بس کې مطلب facebook سایت به اوپن کوي سره یا پر ایگزامپل تاسو لکه بل څه غوړې دلته مشخص کا www.google.com لکه پکار شو ګوره ډایرکټ سره راوړل کنه facebook سایت ته لاړو صحیح ده ها دا که سمره تاسو په کار نشو تم چیرې ماته سو کا ګوګل سایت راوړه ها www.google.com لکه په کار دی ها دا څه کوه انټر کوه ورته دې ته مطلب کول شي اسانه سره سو کې یو پروګرام دا مطلب دا ویب پیج څخه اوپن کیدا دا ویب سایت اوپن کول شي کزه مطلب رن کې نوښتا کوم ګوره رن تل کارو پس سمې نشو کوته www.google.com دا مې څه کوته ټایپ کړل ها انټر کړه صحیح شو دې زرم کولای شي څه خبر نه شپ کې سیدا خدا مطلب لګ اسانه طریقه راخه زر کولای شي مطلب څه کرا پیدا کې یا لکه یاهو درته پکار شو نو www.yahoo.com څه کوله کا انټر کوا تاسو بس کې دا مطلب ورته اوپن کیږي وي نو هم ویب سرچ کولای شي هم مطلب لوکل سرچ کولای شي څه خبره پکې نشته دا خدا او زموږ تاسو سره سرچ